د غور په ولایت کې د یوې بېوسې خور سپکاوی د افغاني کلتور او اسلامي ارزښتونو ښکاره سرغړونه ده. افغان ولس اوس ډیر په غوسه دی او هغه له طالبانو غوښتي دي چې باید هغه کسان چې له دې نجلۍ څخه انټرویو کړې ده باید جدي څېړنې وشي او په سزا محکوم شي. افغان ولس ویلي دا زموږ د ټولو غرور دی، یو بېوسه خور چې موږ یې باید ملاتړ وکړو. دوی ته انټرویو کړې ده او په سوشل میډیا یې خپره کړې، د هغه عزت ته یې لویه ضربه رسولې ده. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که تان ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره تان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. غور ولایت کې د یوې بېوزلې افغانې مېرمنې سره شوی چلند د خلکو ترمنځ پراخ غبرګونونه راپارولي دي. دا مېرمن چې د خپلې کورنۍ د نفقې یوازینۍ سرپرسته بلل کېږي، د اقتصادي مجبوریت له امله په یو هوټل کې کار بوخته وه، خو د ملاتړ او همکارۍ پر ځای د نظام د ځینو کسانو لخوا ونیول شوه او په داسې حالت کې ترې ویډیو واخیستل شوه چې نوموړې په ډېرې عاجزۍ او دردناکو الفاظ وایي: زه د خپلې کورنۍ سرپرسته یم، ما څه جرم کړی دی. د یادې مېرمنې ویډیو وروسته په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې خپره شوه چې دا کار د خلکو لخوا د افغاني کلتور، انساني کرامت او اسلامي اصولو خلاف عمل بلل شوی دی. ډېری هېوادوال وایي چې د یوې بېوسې خور د مجبورۍ انځورول او عام کول نه یوازې غیر اخلاقي عمل دی، بلکې د هغه عزت او شخصیت ته یې جدي زیان رسولی دی. ټولنیز فعالان ټینګار کوي چې دا ډول کړنې د ولس او حکومت ترمنځ بې باوري زیاتوي او د خلکو د عزت د خوندیتوب پر وړاندې پوښتنې راپورته کوي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر. تر بیا ښې چارې.